مونږ نن یو منصوبه پیش کوو وچه کلکه فیصله به پښتانه وکړي پښتانه نور ستاسو سره په دې شرایطو تګ نشي کولی مونږ فیصله کړې ده ډېر سخت جنګ ته مخامخ شوي یو دومره خواږه یاران داسې د څنګ یاران چې په دنیا کې سادي نه وه هغه مې پې قربان شوي دي خو واضح واورې د دغې تر شا دا ریاست دا ظالم چې د بابړې نه واخله تر نن ورځ پر پښتانه وژني دا موجود دی 11 اکتوبر ته به د پنجاب د لیډرانو دپاره یې ایر امبولینس ساتلی دي او د پښتنو وطن دپاره یې جنگي جهازونه ساتلي قسم که پنجابی د ده فوج دومره زورور وي انتهایی ډارن مخلوق دی ګیلمن د یو رب نه علاوه بل چاته سر ټیټ نه کړلو هغې پیاوړي د هغې یو زورور پروا نه کوله بې انتها تشدد یې پې وکړو بې انتها یې وځورولو د مرګ ارمانونو ته یې ورسولو 11 اکتوبر ته به د دغې ظالم جابر غلا او دهشتګرد فوج متعلق د پښتنو قامي عدالت لګوو نرابر 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 یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے یہ جو غنڈہ